نو والله چې زما زړه ډېر زیات خوشاله و ځکه چې دلته کې موږ له د ملکان ټالن پکې مخې ته هم راغللی چې تاسو لیدی شئ چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزېدار ښکاري. که د دې کور تاسو پوره ویډیو کتل غواړئ د دې ولاګز نه مخکې ما یو ولاګز اپلوډ کړی په دې کور باندې پوره ویډیو مې کړی چې څومره ښکلی کور دی. او که تاسو وایئ چې موږ د په خپله باندې د رګړی کار وکړو نو زموږ سره په ټیک ټاک اکاونټ باندې رابطه کولی شئ. په هغې کې زموږ د واتساپ نمبر دی د ټیک ټاک اکاونټ لینک مې په ډسکرپشن کې ورکړی. دلته موږ سلامونه ټولو یاران دوستان ته. سهار ټیم شو موږ د کوره راووتلو ځکه چې بیګا ماښام ماته یو مسافر ورور د سعودي عرب نه رینګ کړی ویل ورور جانه زه به ستا د کار په تمه یم او زما کار له مشینان یو څه خرچې مرچې دې په ما شوې. نو ما ویل بې فکره اوسه بس ډایرکټ مې په سوزکي کې مشینان راواچول او رالم په مشینان د پاسه کېناستم او مخ په وړاندې روان شولو ځکه چې موږ به وځو هغه تیمرګرې ته خو ویډیو پوره وګورئ ځکه چې د تیمرګرې چې کومې علاقې دي درته زه غونډې په دې ویډیو کې ښیم چې ډېره زیات خوند به کوي او ډېره زیاته مزه به کوي. نو تاسو کتئ چې موږ د شیرګړ میلې ته راورسېدو. په دې میله کې موږ ودرېدو ځکه زما هغه بل پارټنر هلته نه ګلینډر راغېستو ځکه د هغه تیمرګرې کې به یا ګلینډر یې په کرایه به میلاویږي او یا به نه میلاویږي. نو ګلینډر راغېستو نه پس چې کوم دی زموږ ملګری کېناست او زه هم پکې کېناستم او ډایرکټ روان شو چې د سخاکوټ بازار نه موږ راواوښتو. خو دلته زما ډېره زیاته یخني وشول. سوزکي والا ته ما وویل جلیل استاد ته ما یې ودرېږه یار چې موږ هم درسره کینو. نو موږ ورسره مخکې په سوزکي کې کېناستو د یخنۍ نه هم ځان بچ کو او د درګۍ بازار ته رانږدې شو. درګۍ بازار چې کله کرس کو نو د هغې نه بره د ملکڼ نه لاندې بیس کې یو پلازا راځي چې په ریال پلازا نومېږي چې ډېر زیات مزېداره ده او ډېره زیاته ښکلې ده. خو دا اوس موږ ملکڼ روډ ته راوختو. تاسو لیدی شئ چې ملکڼ ګیرونه شروع شول چې ډېر زیات خوندور او ډېر زیات ښکلې علاقه ده. زه په خپله د دې ځل له ملکڼ اوسېدونکی یم خو زه د ملکڼ ګیرون نه ښکته اوسېږم د درګۍ څښاکوټ نه واره خواته. نو کله چې د ملکڼ ټنل خولې راورسېدو نو تاسو لیدی شئ چې د ملکڼ ټنل ډېر زیات ښکلی ښکارېدو او ډېر زیات مزېدار او ډېر زیات خوندور ځای و. نو ما به ویل چې د دې ټنل نه پکې هم ویډیو جوړ کړم د دننه نه او د بهر نه ولې چې دا ټنل چې کوم دی نو ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزېدار او غټ هم دی. تر دې چې موږ د دې نه ووتو نو شاوخوا علاقې هم ډېرې زیاتې ښکلې وې. خو ما دلته کې چې وکتل نو استاذي ته مې ویل مالته یې خوسېږه هسې نه زه ویډیو جوړوم او ته زموږ په ویډیو کې هسپتال ته ورسې. نو موږ د بټخیلې دغه نه چې ملکڼ نه چې کله راواوښتو نو تاسو لیدی چې موږ د بټخیلې بازار ته رانږدې شولو چې د بټخیلې بازار هغه بازار دی چې په دې کې د سره هم چوک نشته دی او دا ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزېدار هم دی. خو دلته چې مو وکته موږ ډېر زیات ستړي شو ځکه چې د بټخیلې په بازار کې ډېر زیات رش هم و او مالک به بار بار رینګونه کول ویل تاسو په کوم ځای کې موږ به د هغه نه لاره ګودره سیده کول او مخ په وړاندې روان وو. خو دلته د بټخیلې چکدارۍ سره چې شولو نو تاسو لیدی شئ چې ځای په ځای ډېرې ښکلې ښکلې او مزېدارې هوټلې دي. دلته کې چې موږ استاد ته ویل لرګو استاذي دې نه پس په علاقې ته پیژنې ځکه چې موږ دغه ځای ته نه تللي او نه هم دغه ځای لیدلی دی. بس مالک به د استاد سره رابطه کوله او هغه به موږ ته لاره ګودره سیده کوله. مخامخ چې تاسو مال شانته کښېنئ نو دا ډېر زیات ښکلی او مزېدار شادي حال دی. دا د بټخیل نه چې راواوړو کله چکدرې ته راځي نو دا هغه سیند دی چې ډېر زیات مزېدار او ډېر زیات په ښکلي ځای باندې هم دی خو ډېر زیات خوند یې کوو د سفرو ځکه چې موږ خو د دې په تمه وو. دلته موږ سره سینجي نه وه یاره موږ ویل دا سینجي ورته پول که ځکه چې سفر ډېر زیات لرې دی هسې نه چې یار چېرته کې سینجي هم په نیمه کې پرېږدي. نو استاد ویل یار تاسو بې فکره اوسئ بس تاسو خپله ویډیو جوړوئ او ما ته پرېږدم زه علاقې ته راسوم. خو دې علاقې ته تاسو کتلی شئ چې دا ځای په ځای غرونه دي. زه به یې لږ رازوم هم کوم چې ډېر زیات مزېدار دی او ډېر زیات خوندورې علاقې دي. غریزې علاقې زما په خپله باندې خوښې نه وي خو چې کومې علاقې شنې نو هغه ډېره مزه کوي. دا جومات تاسو لیدی شئ چې ډېر زیات مزېدار جومات دی او دا په دې علاقو کې هم دی. خو تر دې چې موږ بیا د مالک سره رابطه وکړو مالک ویل چې یاره تاسو راځئ بس تاسو رانږدې شوي یئ ځکه چې دا غرونه د هغه په علاقه کې موجود دي. خو څومره چې غرونه نو ډېر زیات شینوالی پکې او ډېر زیاته ښکلي هم وو. نو استاد راته وویل یاره ویل دا غرونه خو ډېر زیاته مزه کوي. ما هم ورته وویل او که نه نو بس هغه ویل ځه الله پاک د خیر کې بس ویل بس موږ نږدې یو تاسو ټینشن مه اخلئ. ما ورته ویل زه ستړی یم کله مې سیټ تخپې بره کول او کله به مې څه کول او کله به مې څه کول. خو دلته هم چې وکتل یاره باران ډېر زیات و نو بس هغه ته ما وویل یاره کوزېږه دا سیټ ته که راسو کې چې به د مشین باندې ترپالونه وتړو. په مشینان هم ترپالونه وتړل ځکه چې دا مشینان کله لمده شي نو دا بیا سوځي او یو مشین نن سبا ډېر زیات ګران دی.
نو تاسو لیدای چې باران ډیر زیات راته شو هغه ته مال زیات ځان نسو دلته راورسېدو مونږ ته غاجي صاحب په انتظار نسو کوم سعودي عرب مسافر دی دغه والد صاحب بس هغه راته په دې ځکه راتاو چې بدلته مونږ راتاو شو سوزکی به مونږ شاته ونخته غاجي صاحب مخ کې په سیټ کې کېناو خو دلته د چړیا ډیره زیاته ګرانه و تاسو لیدای شئ چې د چړیا دونه ګرانه زمونږ سوزکی په نه خطو نو پاغه په مونږ ډیر زیات دیکاو ولو ډیر زیات ستړي هم شولو نو سوزکی په دې وجه باندې خطو په دې چې د زمونږ د سوزکی خراب یا پکې سم مسله و دلته چې موږ د کور ځای ته راورسو دلته ماشینان کوم ماشینان هم دې کور ته رادن نکړه چې ماشاءالله الله پاک دې د نظر ساتي ډیر زیات ښکلی کور کله دې کور تاسو پورا ویډیو کتل غواړئ د دې ولاګز نه مخکې ما یو ولاګز اپلوډ کړی په دې کور باندې پورا ویډیو مې کړی چې څومره ښکلی کور دی او که تاسو وایئ چې موږ د په خپله باندې د رګړی کار وکړو نو زموږ سره په ټیک ټاک اکاونټ باندې رابطه کولی شئ په هغې کې زموږ د واتساپ نمبر دی د ټیک ټاک اکاونټ لینک مې په ډسکرپشن کې ورکړی دلته موږ په دې کور کې چې کله کار شروع کړه بل ملګری مې هغه ځای کې لګیا او زه په دې ځای کې مې کار شروع کړو چې ډېر زیات خوند یې هم کو او تک سور نوار و دلته کې موږ چې کوم ځای نه راتلو نه هلته کې باران خو دلته کې تک سور نوار و نو هغه ته ما وویل یاره زر زر کوه جماعتي ته ټیم نږدې دی هغه راته ویل ټینشن مه اخله نو په دې ځای کې چې کوم دی بجلو والا هم راغلي او دلته کې موږ د جماعتي ټیم شو بیټک ته راکوز شولو چې دلته کې تاسو لیدئ چې دا وړوکی شان بیټکو خو ډېر زیاته مزه یې کوله د روجماتي نه پس موږ ډایرکټ د خپل کار ځای ته ورولو دلته کې کار شروع کړو خو تاسو د مخامخ غرونه د شپې کتلی شئ چې لایټونه پکې لګېدلي بجلو والا پکې د شپې هم لګیو لایټونه پکې ځای په ځای لګېدلي چې ډېر زیات خوند یې هم کوو بس چې موږ چې کله له لایټونو کنیکشن نه د بجلی والا سیټ کړو نو بس موږ پکې خپل کار واپس شروع کړو او تاسو لیدلی چې مالک ویل چې بس کوي که نه موږ ورته لاو که نه یاره چې راوړه نو هغه ویل صحیح ده په دې ټیم کې موږ پسې مالک چې راوړله تاسو لیدی شئ چې امرسي دي ورسره ښه ښکلې دودپتي چې ده د دې چې اوس کلونه پس هڅې زمونږ د خوب ټیم دی موږ به چوټي کوو ځکه چې د شپې 2 بجې شولې هغه یو ته ما وویل یاره ته خپل ماشین بندوه او دې خواته راځه نو که تاسو زمونږ په چینل باندې نوي یئ زمونږ چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې زمونږ ستاسو د سپورټ نه بغیر هیڅ هم نه کیږي نو په دې ځای کې به زه خپل ولاګز ختم کړم را ملاویږو په را روان ولاګز کې ځکه چې زمونږ د خوب ټیم شو والسلام الله ډېر خوشحاله ساته مننه